سلامونه ملګرو، امید ده چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو سره بیا زه ستاسو خدمت کې حاضر یم. الله دې وکړي چې ټولې تېرې شوې ویډیوګانې تاسو کتلې وي. ملګرو، نن چې کوم دی ما انتخاب کړی دی د هغو مهمو سوالونو چې کوم ډېرو ملګرو ماته کړی په یوټیوب کې، په کمنټ کې، یا په فیسبوک کې، یا په ټیک ټاک کې، هر ځای کې. نو هغه ټول ما یو څو مهم سوالونه راغونډ کړي او زه غواړم چې د هغه مهم سوالونو تاسو ته جوابونه درکړم. ځکه دغه سوالونه ډېر زیاتو کسانو کړي دي. نو ما غوښتل چې په دې یو ویډیو جوړه کړم او ټولو ته به هغه خپل جوابونه ورسیږي. نو دې لپاره چې کوم هغه ډېر زیات کوم سوالونه شوي دي هغه ما راغونډ کړي دي، هغلته ما ځان سره لیکلي. نو زه به یو سوال تاسو له جواب درکړم. اولنی سوال دا مانه ډېر زیات شوی دی چې دومره وخت مې کېږي، کیس مې لیږلی دی او انټرویو ته منتظر یم، تر دا دمه انټرویو نه ده راغلې، څه وکړم؟ ملګرو، هغه کسانو چا چې خپل کتابچې لیږلي دي اوپرا ته انټرویو دپاره او دوی منتظر دي، چا لیکلي زما 6 میاشتې کېږي، چا لیکلي زما 8 میاشتې کېږي، چا لیکلي زما 4 میاشتې کېږي. ملګرو، داسې وخت راغلی چې خلکو خپل کتابچې لیږلي دي، یو کال وخت شوی، 14 میاشتې شوي، 17 میاشتې وخت شوی دی. دا هیڅ خبره نه ده، وخت دوی اخلي. بل دا هیڅ چاته هم معلومه نه چې دوی په کومه دوسیه باندې کوم مطلب کس دپاره څومره وخت دوی ورکوي. نو دا صرف او صرف اوپرا ته معلومه نه ده، هیڅ چاته هم نه ده معلومه. نو دې دپاره تاسو ښه خبره دا ده، احیانا که 4 میاشتې او دا 5 میاشتې 6 میاشتې تر دې 6 میاشتو پورې تاسو څه مشکل نشته دی، ځکه دوی وایي تاسو له دوی ځای درکړی دی، تاسو له دوی روپۍ درکوي، نو ستاسو ژوند دلته محفوظه دی، نو څه مشکل نشته، تاسو منتظر اوسېږئ. او دا هره دوسیه د یو کس نه د بل کس پورې دا فرق کوي. داسې نه چې ماته 6 میاشتو کې انټرویو راولېږه، بل ته به هم 6 میاشتو کې لیږي. د هر کس دوسیه فرق کوي. د هر کس د دوسیې چې کوم کیس ورکر دی هغه مختلف دی، نو هغه مختلفو کسانو سره دي. نو دې دپاره دا په هغې باندې ټوله هغو باندې اړه لري او دا فرق کوي چې چاته څومره وخت بعد انټرویو راولېږي. نو د دې په دغه باندې هغوی خپله بهتره پوهېږي. بله دا چې که چېرته هغه کسان چې د کال نه پلی وخت شوی وي، نو هغو ته به زه دا مشوره ورکړم چې تاسو خپل سوسیال ته ورشئ. سوسیال له طریقه تاسو ورته ایمیل کولی شئ اوپرا ته، یا ورته خط لیږلی شئ. نو دا یو بهترینه لار ده چې تاسو هغو ته پوښتنه ترې وکړئ چې ستاسو انټرویو به کله راځي، یا یو هغه اپډیټ ترې واخلئ. په دې ستاسو په کیس باندې څه اثر نه پرېوځي. تاسو حق لرئ 6 میاشتو نه بعد چې تاسو پوښتنه وکړئ، یا ایمیل په ذریعه یا د خط په ذریعه. ولې ډېر مه کوئ، ډېر زیات زما شخصي مشوره دا ده، څه نقصان نه لري، خو داسې هم نه چې تاسو بار بار ایمیلونه کوئ یا بار بار نور. یو ځل تاسو سوسیال ته ویلی شئ، سوسیال ستاسو له طریق نه ستاسو دپاره ستاسو په ځای د هغو نه پوښتنه کولی شي، ایمیل ورته لیږلی شي یا خط. صحیح دی. دویم سوال چې مانه کېږي ډېر وخت، چې هغه هم د دې سوال په شان یو سوال دی چې دومره وخت مې کېږي ما انټرویو ورکړې، تر اوسه جواب نه راځي. اکثره ملګري ماته ډېر زیات دا کمنټونه راځي چې دا پوښتنې مانه کېږي چې ما دومره وخت کېږي انټرویو مې ورکړې ده، جواب نه راځي. څه خبره نشته ورور. لکه څرنګه چې مخکې ما خبره وکړه، د هر یو کس چې کوم کیس ورکر دی، د دوسیې د څېړلو کوم نفر دی، هغه کیس ورکر مسؤل کس دی، هغه مختلف دی. نو دا ستا د دوسیې، ستا چې کومه ثبوتونه دي، بعضې وخت کې په هغې څېړلو باندې وخت لګي، نو د هغې پورې اړه لري. نو دې دپاره دا څه فرق نه کوي. مطلب یو کس ته په 6 میاشتو کې یا 3 میاشتو کې جواب ورکړو، بل ته هم په 6 میاشتو 3 میاشتو کې جواب ورکوي، نه. نو دا هغو پورې اړه لري چې هغه څومره وخت لري. هیڅ مشکل نشته دی. بیا هم لکه څرنګه چې مخکینۍ پوښتنه کې ما وویلې، که یو کس وایي چې زما ډېر وخت کېږي، کال کېږي، 14 میاشتې کېږي، 15 میاشتې کېږي، یا 10 میاشتې کېږي، ماته جواب نه دی راغلی، نو تاسو 6 میاشتو نه بعد حق لرئ چې تاسو غوښتنه وکړئ. او بهترین لاره دا ده چې تاسو سوسیال له طریقه تاسو غوښتنه وکړئ. سوسیال ته وایي به تاسو په دغه باندې ایمیل وکړي یا خط ولېږي، بلکې تاسو هم ورته خط لیکلی شئ یا ایمیل ورته کولی شئ چې زما په دوسیه اوس په کوم سټیټس کې ده یا کوم حالات کې ده، یا ماته یو اپډیټ راکړئ. نو تاسو غوښتنه کولی شئ، خپله هم ایمیل کولی شئ، هم خط لیږلی شئ، څه مشکل نشته دی. صحیح ده. بل دی دغه دریم سوال. په دې ما ویډیوګانې هم جوړې کړلې او مانه دا سوال ډېر زیات کېږي چې څو کلن کف دپاره دومان کولی شي. ملګرو، ما په دې یو مکمل تفصیلي ویډیو جوړه کړې ده چې دغه د څو کلن کس کف ته دومان کولی شي، او دې فورمه د کوم ځای تاسو ډاونلوډ کولی شئ، او بیا به څنګه تاسو ډکوئ. په دې مې ویډیو مکمله جوړه کړې، زما په یوټیوب چینل کې هلته ویډیو موجوده، تاسو هلته کتلی شئ. 25 کلنه پورې، 25 کلن چې یو کس یې د 25 کلن نه اپله وي، هغه کف دپاره دومان کولی شي. او ښه خبره دا ده چې تاسو دې ته دومان وکړئ. که تاسو دوماندیزي هم یې تاسو ورته دومان کولی شئ. بیا بعضې ملګري وایي چې سوسیال یې راته نه کوي، نو تاسو خپله هم د غیسا فورمه ډاونلوډ کولی شئ د ګوګل نه، هغه ډکه کړئ او هغه بیا خپل کف ته ولېږئ. او بله دا چې په دې باندې ما یو مکمله تفصیلي ویډیو جوړه کړې چې فورمه تاسو څنګه ډاونلوډ کړئ او څنګه یې ولېږئ او څنګه یې ډکه کړئ. نو هغه تاسو په دې زما یوټیوب چینل کې هغه ویډیو مکمل کتلی شئ. بل سوال دی، څلورم سوال دی چې فارماسیون څنګه پیدا کولی شم او کوم فارماسیون وکړم.
دا ډېر ښه سوال دی. ښه سوال په دې دی چې دا یو ډېره ښه خبره ده. فارماسیون د تیزترینه او بهترینه لار ده چې تاسو ښه کار پیدا کړئ او په خپل مسلک کې پیدا کړئ. مطلب په وطن کې تاسو په هر کار کې کار کړئ، تجربه لري، په هغه مسلک کې په هغه کار کې تاسو فارماسیون کولی شئ. فارماسیون تاسو پلمپلوا ته دې دپاره لاړ شئ، پلمپلوا تاسو له فارماسیون نه درکوي او بل دا چې د دې بیا تاسو د روپۍ هم پلمپلوا درکوي، تاسو کپ نه هم روپۍ اخلئ. نو تاسو ته مثال یو فارماسیون دی، بعضې 6 میاشتې، بعضې 9 میاشتې، بعضې 10 میاشتې، بعضې 1 کال، بعضې 6 میاشتې، بعضې 3 میاشتې. 6 میاشتې تاسو فارماسیون وایي، تاسو له روپۍ هم درکوي او تاسو باندې عملي کار هم کوي، ستاسو ژبه هم نور هم ښه کېږي. او بل دا دی چې تاسو فارماسیون وکړو، تاسو د زر تر زره کار پیدا کېږي په هغه خپل مسلک کې، په هغه خپل څه کې چې تاسو تجربه لرئ، یو څه کې تاسو فارماسیون وکړئ. نو دا ډېره بهترینه ده چې تاسو ځان له ښه نه ښه کار پیدا کړئ. او ستاسو ټول زما دا هیله ده چې کوشش وکړئ کوم ملګري چې فارماسیون نه کوي هغه هم فارماسیون ته تشویق کړئ، فارماسیون وکړئ، ستاسو ژوند دې سره جوړېږي او تاسو ښه نه ښه د خوښې کار پیدا کولی شئ. ښه، بل 5 نمبر سوال دی چې تذکیره په انګلیسي کې ترجمه کړم او که فرانسوي کې. دا سوال زه نه پوهیم، دا سوال ما ډېر زیات کېږي. تذکیره تاسو په فرانسوي کې ترجمه کوئ. هر هغه ثبوت، هر هغه اسناد چې ستاسو قضیې سره اړه لري او هغه پښتو کې یا په دري کې، هغه تاسو باید په فرانسوي کې ترجمه کوي. اوس که یو اسناد هغه تاسو سره په انګلیسي کې یا په انګلیسي کې پرېږدئ، صحیح ده، څه مشکل نشته. ولې هر هغه اسناد چې هغه په دري کې، هغه په پښتو کې، هغه تاسو باید فرانسوي ته ترجمه کوئ. کوشش وکړئ ټول ترجمه کوئ. نو تذکیره خو لازمي ده، لازمي په فرانسوي کې ترجمه کوئ. فرانسوي کې ځان سره اوسئ. که تاسو سره کې انګلیسي کې، هغه هم ځان سره اوسئ. ولې تاسو خپله تذکیره په فرانسوي کې ترجمه کوئ. صحیح ده. ښه، بل سوال دی چې کوم اسناد فرانسوي کې او کوم په انګلیسي کې کوم اسناد فرانسوي کې ترجمه کوم او کوم په انګلیسي کې ترجمه کوم. لکه څنګه چې ما دا خبره وکړله، هر هغه اسناد، هر هغه ثبوت، ځان له تذکیره نه چې هغه ستا د قضیې پورې لري او تا سره دی او د ثبوت په طور هلته وړاندې کې په خپله انټرویو کې، هغه باید تاسو په فرانسوي کې ترجمه کوئ. صحیح ده. ټول باید تاسو صرف او صرف فرانسوي کې ترجمه کوئ، په انګلیسي کې مه ترجمه کوئ. صحیح ده. نو دا تذکیره خو ډېره ضروري ده. باید تاسو سره تذکیره اصلي هم او ترجمه هم تاسو ځان سره اوسئ انټرویو ته. صحیح ده. ښه، بل سوال دی، اووم سوال دی چې سوسیال کور ته دومان څنګه وکړم. په دې ما هم یو ویډیو، مکمله ویډیو جوړه کړې ده، تاسو یې کتلی شئ. سوسیال کور دپاره تاسو میغي کې دومان کولی شئ. هغې یو فورمه، دا فورمه به تاسو ډکوئ او هغه فورمه چې کله ډکه کړه بېرته میغي ته وړئ. میغي سره تاسو رجسټر کېږئ. تاسو له بیا یو خط رالیږي میغي چې هغې کې ستاسو هغه د رجسټر کې ثبت نام یو نمبر هم تاسو له درکوي. بل دا دی چې د میغي کور ته کله تاسو سوسیال کور ته دومان کوئ، میغي کې دومان وکړئ، نو دا څو کاله وخت هغه پروسه شلم کورس درکړي، څو کاله وخت هغه پروسه نیسي. هر کال باید دا تاسو نوې کوئ، هر کال باید تاسو دا فورمه ډکه کوئ او هلته یې ورلئ. صحیح ده. ښه، بل دا سوال اتم چې ډېر زیات شوی دی، هغې بنیاد ما دا سوال بیا راخیستی، کف ته دومان څنګه وکړم. نو ملګرو دا خبره مخکې ما وکړله، په دې ما یو ویډیو جوړه کړې ده. هغه ویډیو مکمل تاسو وګورئ چې زه کف ته دومان څنګه کولی شم، فورمه څنګه ډکه کړم. په هغې کې ما تفصیل سره ویلي دي، خو دلته به هم زه جواب درکړم. کف دپاره هغې سا فورمه به تاسو ډاونلوډ کړئ د انټرنیټ نه، هغه به بیا ډکه کړئ سره د خپل غیپ او سره د خپل RCPC کاپي. تاسو به خپل کف چې کوم ځای کې ستاسو کف دی، خپل کف ته به یې اوسئ. کوم پرفیکچر سره تاسو ګوتې لګولي، د هغه پرفیکچر سره خپل اړوند چې کوم کف دی هغې ته به ورشئ او دا به هغه د خطونو په باکس کې ور واچوئ. صحیح ده. او دغه فورمه څنګه ډکي، کوم سوالونه تاسو جواب ورکوئ، څنګه تاسو ولګئ. نو بیا هم تاسو زما دغلته په یوټیوب کې ویډیو جوړه کړې ده، تاسو ما په یوټیوب چینل کې هغه کتلی شئ، ویډیو په تفصیل سره. نو ملګرو مننه. دغه 8 سوالونه ما راخیستي وو چې کوم ډېر مهم سوالونه وو، او بل دا و چې ډېر زیات معنی شوي وو. نو ویډیو هم نور هم غټېدله، نو دې لپاره ما 8 سوال راواخیسته. انشاءالله زه به وخت په وخت دغسې 8 سوال راله مهم سوالونه او تاسو له به جوابونه درکړم. دغه ویډیوګانې تاسو ټولو ملګرو سره شریکې کړئ تر څو ټولو ته دغه معلومات ورسیږي او فایده دې واخلي. که تاسو هر سوال لرئ، تاسو انتقاد لرئ، معلومات غواړئ چې تاسو معلومات ولرئ، هر څه پوښتنه لرئ، تاسو ماته زما د یوټیوب چینل د کمنټ په سیکشن کې کولی شئ پوښتنې، او زه به انشاءالله وخت په وخت تاسو ټولو ته جوابونه درکوم. بعضې ملګرو دا ګیله یي چې ته جواب نه ورکې یا ناوخت یې ورکې، نو هغې وجه ده چې ما ته ډېر زیات پوښتنې راځي، نو او زه خپله هم دلته مصروفه یم. نو دې د وجې زه به ستاسو هر کمنټ ته خامخا جواب درکوم، هر وخت چې زه به تاسو ته جواب درکوم، ولې که لږ وخت یې واخیستو خیر. نو مننه ملګرو، دا و نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت درته غواړم. په مخه مو ښه.